د افغانستان په ختیځ کې سږ کال د نورو کلونو سره په لوی توپیر د پریمانه بارانونو په کېدلو سره پسرلی ښېرازه او د کوچانو مالونه ماړه دي. دا کوچني پسونه د نږدې یوې میاشت دي، خو څړځایونه یې دومره آباد دي چې بدون د میندو له شیدو په څرېدو ځانونه مړولی شي. هغه کوچان چې خپلې میږي او پسونه یې د آباد پسرلي لپاره ننګرهار ته په دې موخه راوړي وو چې څو چنده ګټه پرې وکړي. وایي کال ډېر آباد دی او په خپله ګټه یقیني شوي. د تیر کالونو په پرتله باندې سږ کال چې دا ډېر ښایسته کال ده او ډېر ښایسته بارانونه وشول. اگر که مخکې وچکالي وه خو د پسرلي په موسمونو کې ډېر ښایسته بارانونه وشو او ښایسته ګاګانې راشنې شوې. نو مالونه ښه ماړه دي. موږ ډېر خوشحاله یو اوسه ځکه چې مخکې به ګاګانې نه وې، نو اوس ښایسته رغونه شنه دي، وري ورته راول بېغامه پکې لګیا یو ښه پکې ماړه، نو ډېر خوشحاله یو ځکه چې مونږ خو کار او بار هم دا ده چې واقعي کوچان ډېر پرې خوشحاله یې، لږ نه ډېر. نو جوار به یې ورکول، بوس به یې ورکول، نو دا خو رمه ده چې لږ دغه باندې هم کار نه کېږي. بیا لکه 1000 منه، 1200 منه، 800، 2000 منه داسې جوار به یې ورته راوړه. نو ورکول به یې چې بارانونه وسو، ډاګونه شنه سو، چا سره چې جوار و هغه یې خرڅ کړه او بلکې هغه پیسې هم په خپل ځان باندې مصرفوي. دا څو کلونه په همدې سیمه کې د بارانونو د نشتون له امله کوچانو خپلو سلګونو مالونو ته جوار او نور داسې خواړه ورکول چې په لوړه بیه به ورته تمامېدل. یو شمېر چوپانان موج نیوز سره په خپلو خبرو کې وایي کله یو اړخه یې پسونه او میږو ته ګران بیه خواړه بند کړي، له بل پلوه له هغه ستړي هم خلاص شوي چې لسګونه کیلومتره لرې به یې مالونه څړځایونو ته په شینولو پسې وړل. دوی زیاتوي اوس هره سیمه ښېرازه شوي او مالونه یې د مړښت وروسته د ورځې په طول کې 2 یا 3 ځله پنډغالي کوي. تقریبا نور کلونه ښایي چې مخکې د مال ته مونږ ګورو که هم خو په حال باندې پوهېږو چې اوس صحت کې ښه ده مال، هم که بچي دي او که مورګانې دي دواړه ښه دي. اوس مخکې به مثال پورې غونډۍ ته هم پورې ورځ به یې نه اړوله، ماسپښین 3 بجې به کور ته راغی. اوس چې دغه ډاک سر پرې چې لاړې شي بس مازدیګر 5 بجې هم لا ناوخته یې کور ته چې راشي، او چې ماښام به هم روژه ماتې ټیم کې راخوسې کړه ډاک سر ته به ورسېده مال، نو خوراک خوله به یې نه کته کول، مې سره روانې به اوس یې راخوسې کړو دغه هلته مال څرې موږ هلته کور کې به ناست. او مخکې به موږ مالونه لرې ځایونو ته وړل، وچکالي وه، بارانونه نه وو او دا ځایونه وچ کلاک و، ګرمي به وه. او سږ کال الحمدلله بیخي ډاګونه شنه دي او کور نه چې راوباسو بس همالته نږدې څروي. که څه هم سږ کال د کوچانو مالونه د ختیځ په شمول په ټول افغانستان کې د ورښتونو په پایله کې په خېټه ماړه شوي او له مالدارانو سره د څړځایونو د نشتون اندېښنه ختمه شوې، خو لا هم یوه ستونزه چې مال لرونکي کوچان ترې سر ټکوي د حیواني درملو د ورکړې مرکزونه دي چې په هیڅ سیمه کې یې نه لري. دوی وایي که یا د ستونزه یې ژر حل نشي، اړ دي چې د ټول کال ګټلې بیرته څارویو ته په درملو اخیستلو مصرف کړي. کور کې به دې که جوار ورکول او کارداو به دې ورکول، هماغه و نور یو شی هم په دې ساحه کې نه و، دومره ډکه به نه و چې راخیستی و په غاښ کې دې ویلی وی. اوس خو انشاءالله شنې مړې دي د ورځې 2 ورې 3 ورې پنډغالي کوي. که مال موړ څه او انشاءالله چې آبادي راغله د خدای په تکیه سره موږ به هم ښه یو، که مال که وطن ښه وچ څه او وچکالي راغله وطن هم خرابه ده موږ هم خرابه یو. باید چې دولت موږ ته ډېره پاملرنه وکړي، اول خصوصا په دې باندې چې موږ ته د دوا غم وکړي، د موږ د کلینیکونو غم وکړي، ډېر څه غم وکړي. که د دوا غم مو نه کړي موږ سره دومره پیسې چې خپلو بچو ته پرې وړو راوړو، دومره پیسې موږ سره نه، موږ چې یوه نسخه دې دوا دې مال ته راوړو نو دې باندې تقریبا 6-8 روپۍ خرچه په دې باندې راځي. که دولت دې ته پاملرنه ونه کړي موږ دومره سرمایه نه لرو، یا به یې بچو ته راوړو یا به یې دې ته راوړو، یو شی نه یو شی له موږ نه له مابین د ځي د موږ. کوچي مالداران وایي اوس د هیواد لر او بر ته خپل مالونه وړلی شي تر څو په خېټه ماړه وسي، ځکه په وروستیو کې د ټول هیواد په غر او سمه کې امنیت دی او له دوی سره هیڅ ډار او اندېښنه نه وي مله.